ملګرو په دې سټیټمنټ چې تاسو کوم بلا ښکاري دا یوه نوې بلا راوتې ده یا ډېر زیات په خندا هم شوم. یوه نوې بلا راوتې د دې ټول دغه تاسو شریکوم دا پولیسو ګرفتاره کړې ده دا د کوم ځای سره وه او یعنی دې به څه دغه کولو. نو دې ټول معلومات تاسو ما په دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو چې کوم دی تاسو ته د اخیر وګورئ چې تاسو هم د دې بلا نه خبر شئ ځکه خپل ماشومان پچ وساتئ. یاد راځئ ملګرو دا چې کوم دی دا یو کس دی بلا چونکي نه ده یو کس دی عام کس دی دا به د شپې راوتلو ځان ته به دا دغه واچېدو او دغسې به تلو خلک به یادول. تاسو ښکاره دي څومره خلک یادېږي که نه دا به دغه شان خلک به یادول او دا په خلکو باندې به ناڅاپي ورتللو. نو دا چې کوم دی نو پولیسو نن ګرفتار کړی دی. نو زه خو موږ ډېر خوشحاله شو ځکه چې داسې کس ګرفتارول بالکل دغه ځکه چې دا پته نه لګي څوک به یې لوټ کوله که څه و چې دا هم ټول معلومات نه دي راغلي. خو صرف دونه پوره زه خبر شوم چې خلک به یادول راشد به یې اچولی وو او د ماښامې ټایم به و په خلکو به ناڅاپي دغه شو نو خلک به یې ډېر زیات ویرول په روب کې به یې خلک واچوله. نو پولیسو نن چې دی نو ګرفتار کړی دی دا یو سم کار کړی چې ګرفتار کړی دی سزا هم ورکړلی شي د چې کار کولو. یار دا کوم وخته موږ پاتې شو یار دا بس موږ داسې چل کوو چې ماښام به راوځو ماشومان به یا دا کوم وخته پاتې شو مړه زما زه پوسټ ما ولید په خندا هم شوم او خفه هم شوم چې دا یار دا څنګه وخته دا پاتې شو چې دا اوس دغسې دا اوس د وړو کار کولو غټ سړی دی چونکې خو بس دا به د خپل لغو نو عادت وي نو تاسو د سکرین ښکاري څومره خلک یادېږي خلک وایي چې د خچونې بلا ده جاته او چې چا به د تیاره کې وشو نو خلکو به په زړه باندې څه وو. خو بس ما موسم هم ډېر ښکلی ښکلی تاسو ته ښکاري نو ما هم وایي چې بس زه په دې باندې یو معمولي ویډیو جوړه کړم نو جوړ مې کړی موسم ډېر ښکلی موسم دی تاسو انجوای وکړئ او بس دا ویډیو ما چې تاسو سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. سعید جان افیشیل چینل ته هم سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړئ اجازه تو د لوی الله په امان.